نو یو لویه معجزه په دې میاشت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه صادره شوې، بلکې یو معجزه نه ورونو، دا د ډېرو معجزو مجموعه ده، د یو نه ده چې هغې ته مونږ خلک معراج وایو. او دا په حقیقت کې زمونږ محدثین دوی څه د دې جوړی، یو ته اسراء وایي او یو ته معراج وایي. دا دوی څه دي. د یو ذکر په قرآن شریف کې دی کہ نبی علیہ السلام دا بیت اللہ نے بیت المقدس تتلے دے. اللہ فرمائی سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. اغا ذات دهر عیبنا بالاتر دے وچت دے عیبنا پاک کم ذات کہ دا خپل بندہ مقدس بندہ دا مسجد حرام دا مکی مکرمینا شام تا بیت المقدس تا بوتا سدا پارے بوتا دا خپل قدرت نخی ورتا خی دا دیتا اسراء وی من خطولو تا معراج وایو. دا بیت المقدس پور اتلان او بیا دا بیت المقدس نا بر اسمانونو تا او دا اسمانونو نا جنتونو دوزخونو تا تلل اغیترونو معراج وی. حضور پاک فرمائی ویدو دا خپل تر دا لور پکور کیو دوم او دا دا دیس برگے دا رجب اویشتا مروازوا. اگر اختلاف دا علماء پکشتا خواہ اختلاف شتا خوراجی حدا سدا کہ دا زبرگی ویشتمن دی رجب میاش پوا او دا نبوت دا پیغمبر علیہ السلام یو لسم کالو. اگر چه گوری ما دا تمخ کی ہوئی پا دے کال کم دا مولو میں اختلاف تے او پا دے شپا کم اختلاف تے او پا دے میاش کم اختلاف تے و علماء راجی حدا گرزو لی دا نو امہانی دا ترلوروا اغی کر نبی علیہ السلام کودو چی ادلی جبریل علیہ السلام راگی او پا چھت را کش چت کولاوش چرا کس شو پچت نو حضور پاک مبارک کی دا بسترین را پاسو دا پچت والی راتا. علماء وجی لکلی سپکی علمی دی خواہ آسان استاسو دا پوز پانا تاسو توی دیکھ اشارت دیتا شو چی تبا برا سفر لوز دے پچت رالم نو چت خو برای کنا برا سفر بکی یوا دیم دیکھ دے اشارت شو چی دا چت سنگ کولاو شو او بیا دا دے پیوس شو دا عقل نبار دی چی چت کولاو شی دا لرگی چت تے اگر دمانا کی خلن کرے نوے او برگی باوی پہ او دا پاس او پہ خامخا دا کجورے یا دا نور بوٹی سانگے وے نو چاہ کولاوی گی یا با سنگ پیوس کی گی خوری بتے ندوڑی گی پس مکہ بدنا گردی گی چت کولاو شو نظمکی تا خور رالا نا سانگ رالا و نا پان رالا او چت واپس بن شو ٹک ٹاک بیدا مصری نا بیدا گلکار نا بیدا ترکان نا دیت اشارت شو کہ دا ناشنا کار دی سنگ اولی دا سمرا ناشنا دے او دا اقل نبار دقا سے بنن دیر ناشنا قسی ہوئے نے او دیتم اشارت شو کہ دا سنگ تا تا دا چت کلاو شو دا رنگی بتا تا دا اسمانونو چتونم کلاوے گی اب ہم کلاوے گی او دیتم اشارت شو کہ تب واپس رازے دچے پچت سنگ لاندے زمکی ترا کشم نو تبا واپس رازے او پا دے چت دے کوٹے ترا کشم نو زیبا دا دے کوٹے نا واپس بم دے کوٹے ترا دے داستاسو پا جب آسانی وجہ میں ہوئے ورنہ زمون علماء مفسرین و محدثین پا دے کے دا دے چت دشلے دو نور تحقیقی وجہ اموئی. نبی علیہ السلام دا خوب راویخ کا کہ راویخے کا نو پا دروازہ ایراویستا چت خوبان شویو. نبی علیہ السلام فرمائی کہ اگر دروازہ کے کم زنزیر ہو دا کارو اگر میں کولاو کا او جبریل اللہ سر دے او منگرالو نو دا بیت اللہ خواہ کے یو زید حتویم وطوئی اللہ دے منگو تاسو تبار بارو خود دے دا بیت اللہ صدا اگر حتویم تے راوستم چی راوستم نو بیا مالا لگا مقراکلا مالا خوب راتو دشو او دا کیدون پسی بیا را پاسولم چی را پیسولم اس یواز جبریل علیہ السلام نہ دے ورسر حضرت میکائیل علیہ السلام ہم دے نو زما دزلو اپریشن ہے اوکا شق صدر چے وطا ہوئے تاسو تماویلو کہ دا سلو کرتا شوئے زڑی رالا سینے رالا و اشلولا مکمل او چی سینے رالا دے وقی گوری دا حضور پاک مبارک عمر دا تقریباً یو 50 کالا دے یو 50 کال عمر دے دا نبی علیہ السلام مبارک تقریباً ویب خواہ تقریباً زماز لی رو استا دا زمزم پو موئے وینزا او چه سمرا سامانو چلے
قینچانے وغیرہ دے دا جنت نہ روڑے وے او بے دا زمزم استعمال کے علماء دا معلوم ہے کہ دا زمزم دا بو نا قیمتی و بنا پاسمانونو کشتا و نا پا جنت کشتا کہ وے چه نور سامان دا جنت نہ روڑی نو ببے بیا دا جنت نہ روڑے وے کن دا قیمتی و بشوے راغی ازلو وینزا او بیا یو کاسا و دا سرو زرو ڈکا اغی دا علمنا او دا حکمتنا ڈکا و اغی زما پا دی رگونو کی وروالا ولا او بیا را لسینه باندې لاس راخ که ټیک شوا او بیا چې می قتل نو یو سارویو تک سپین دا هر نه لګوچتو او دا قچر نه لګرا کوټي براق وتا وای براق وتا ولی وای یا خو لکه د برېخنا تک سپین پړقېږي یا لکه د برېخنا مزل کوي برېخنا په یو پړق د یو ځای نه بل ځای ته ورسېږي دقسې لکه د برېخنا په تیزۍ لګیا دی او دې سفر کوي وی چې زه په هغه براق باندې کله سورېدمه نو دې براق مستی وکړه داسې لږ اونقېده نو جبریل علیه السلام هغې براق ته وی ابي محمد تفعل هكذا صلی الله علیه وسلم ته په دې پیغمبر مبارک دا چل کې ته قسم پا اللہ کہ دا دن مخ کی دا دن بہتر شخصیت پتا سور لی کری دا دن بہتر شخصیت شتا چی پتا سور لیو کی یا درمان چاہ کرینا او دا سی ٹونگیا والا ورکلا جو ٹونگیا ورکلا نو دا دی براق مخوالیو بیدے او زر قلار شو نو سیوتی لکلی دی پا خصائص کبرا کی چی براق خبر شوروں کلی نبی علیہ السلام سرا گورا معجزات سمر دیر دی پنے کی یو معجزه نه ده چچلیدل سینه کولاویدل هغه واپس جوړیدل براق سره خبرې کول دا ټول معجزات دي جبريل ورته خبرې کوي چې ته پیغمبر سم داسې شخصیت سره دا چلونه کې نو خو په خبره پوهیږي ځکه ورته وایي کنه پوهېده ولې به ورته وایي نو براق بیا وایي دا مې دې دپاره وکړل زما یو درخواست دی ادا چې د دې پیغمبر نه دا درخواست کوم چې د جنت کې ما د خپل مرکب کې چې التم په ما سور لیکي نبی علیہ السلام مبارک کی دا درخواست ما ته قبول دی دا بورا دا بد رسول الله مبارک په جنت کې مرکبی په دې بسور لیکي نبی علیہ السلام مبارک په دې براق سور شو جبريل علیہ السلام دا واګیونی ولې او بیا روح المانی او نور کتابونه لیکلي دي چې بیا جبريل علیہ السلام سره شاته کېم ناسته مخکې واګی نه ولې او بیا سره شاته کېم ناسته براق روان شو چې سمند سفر یو کو نو براق او درو وی دلته او 2 رکعات مونږ وکا چې وېکو نو تاسو یو کو وی دا کم ځای دی جبريل علیہ السلام متوي د کجور نخلستانو وی دا ستاسو هجرت ځای دی توابه او طیبه وته بیا په براق سوار شو بیا مزل وکړو او دې براق بخ پکم ځای خودلا چې کم ځای به نظر لګېده ګوره خبره د معجزې ده که نه هلکه دا څنګه ګورې ما راته مخکې ووې چې معجزه کسه ته وایي چې د عقل نه بالاتري زمونږ عقل ورته نه رسي خبره خلاصه ده دې کې څه دي او ما مخکې درته خبره کېښوده چې پیغمبري چې کومه دعوه ده هغه شی دی چې د عقل نه اوچت شی دی عقل پکې کار نه کوي نو دلیل به هم د عقل نه اوچت شي به عقل به پکې کار نه کوي ښه جي نو چې بیا سمندې لاړل وی دلته کوز شو 2 رکعاته نفل وکړ نو کوز شو 2 رکعاته نفل وکړل وی دا کم ځای دی وی دا مدین د شعیب علیه السلام خان بلکې دا هغه ځای دی چې کله موسی علیه السلام د شعیب علیه السلام نه راته نو ولې کونټه ورکړې و قصه هم یاد ده کنه او خبره مې دې پورې وکړه چې نبی علیہ السلام مبارک کدا 2 رکعات وکړل نو دا هغه ځای دی چې کوم ځای کې شعیب علیہ السلام خار دی او موسی علیہ السلام لا کونټه ورکړې کونټه څومره برکت دی کونټه چې په لار دی بیا ته پیغمبري ملایي ورې یاد ته چې سمن دې مزلو کا وی کوش دل تم 2 رکعات منځو کا چې وی دا کوم ځای دی ویدا شجر موسی وادی سینا اغا زید چې موسی علیہ السلام ته کوم ځای پیغمبري ملو شوی ده کونټه واغشته ګل چیرې وسره ده بیبي ورته سره نه په دې علاقه روان دي اتفاق ته ګوره بیبي ته د پیدایش تکلیف د ماشوم پیدا شو ایسری د ما خلک چې ماشوم کېږي هیڅوک نشته یاره په دې پیغمبرانو ډېرې سختې تېرې شوي
یره ډېر سخت یره په پیغمبرانو ډېر لوی ازمایښتونه راغلي دي او نبی علیہ السلام فرمایي په حدیث کې اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل دا ټول من لوی ابتلا او ازمایش په پیغمبر راځي ورپسې چې هغه ته نږدې په نیکانو به زیات راځي وی ما ته خو د پیدایش تکلیف شو چې موسی سم او قتل مخامخ یو رڼا ورته ښکاره شوه ښځې انی آنست نارا لعلی آتیکم منها بقبس زه ورځمه اور مې ولید اور نو دته اور ښکارېده اور نو دته اور ښکارېده د لرې ځای نه اور مې ولیده زه ورځم یو شغله دله راوړم یا ګورم کال ته څوکي لږ مدد به ترې وغواړم بیبي ورته وایي دا کونټی ځان سره یوسه دا علاقه ما ته معلومه ده او دلته ماران ګوره ډېر زیات دي کونټی والا چې څنګه لاړه نو هغه اور نو هغه په هغه اونه کې یو رڼا وه دته د اور شکل ښکارېده یو رڼا ده نو د خاص و خاشاک راواغېستل هغې له وړي چې د هغې نه اور راوالم ځکه زنانه ته دې وخت کې د ګرمېدو ضرورت دی چې دې وړي اتې بره کېږي چې دې وړي ښکته کوي هغه راښکته کېږي چې دې شغله وړي اتې بره کېږي خدای دا څه مسله ده هغې نه ورته اواز کېږي موسی ته خبرې اور نیمه انی انا ربک زه ستا رب یم تستعربين فاخلعنا عليك پڑھیں بس انك بالوادي المقدس طوى تپا وادي طوى کی کہ دار المقدس زیدے سپلے دیو باسا او پیغمبری وتا ملو شو دا غلطا علماء لکی دا اللہ آواز زمون دا آوازونو بشان ندے او زمون آواز چتا اوری پر اغوات بے اوری او دا اللہ آواز طریق پا ار اندام اوری ام په شا ام په مخه ام په لاس ام په خپو ام په سترګو ام په غوږ ام په پوزه پار اندام کته مله دا ته سګړې وړې مناسب نو صاحب دا ټول د عقل بالاتر خبره روانې دي نستاسو چې څومره تقریر روان دي دا ټول د پیغمبرانو د معجزاتو بیان دي او د حضور پاک دې کې بس عقل بالکل کار نه کوي ولی معجزه ده عقل کار نه کوي دعوه د پیغمبره ده پیغمبري دلیل د پیغمبره هغه د عقل نبار شي دلیل د عقل چې بیا څو وخت کې براق روان کا یو ځای کې ودرم وی کوس کړل تم دوه رکعات وکړه چې دوه رکعات وکړل وی دا کوم ځای دی وی دا هغه ځای دی چې د حضرت مریم نه الله پاک عیسی علیه السلام پیدا کړی بیت اللحم او بغیر د پلار نه پلار یې نو مریم لا دې تلې وه داسې ځان لا او دسماتي له راتله نو یو سړی یې ولیده هغه سړی چې ولیده څنګه نو مریم ته اخوا پټ پرده وکړله اخوا شه که ته د خدای نه یره د کیوي نو ما ته مه رانږدې کېږه او تو انی رسول ربک ستا دا رب ستا زویما سل راغلیم لآهبک لک غلاما زکیا الک د تبخ او ته وای دا سکه ځان خبره دي شروع کړې ما ته الک بخې ما واده نه دی کړی نکاح مې نه ده شوی الک به د کم ځای نشي نکاح نه ده کړی لم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا نو چا ګوت چا ټچ کړی نه زنا خو لویه خبره ده او بدعملي لم یمسسنی بشر چا ګوت نه دی وروړي چا داسې ټچینګ زمانه دی کړی او زناکار خو نه یم نو په شرعي طریقه چا ټچ کړی مو نو په غلطه طریقه او ته وایي قال ربک الله وایي چې دا په ما آسانه ده دا فیصله ما کړې ده مخکې ده فاجاءها المخاض الى جذع النخله د درد زه پراغه د پیدائش یو د کجوري اون و شالا اوچا هغه لراله او ډېر لوی غریب سره ټینشن دی یو د ولادت درد په او دیم ټینشن پیدا دی چې خلق بسوي یا لیتنی مت قبل هذا
وکنت نسیا منسیا، یا خدای چې دار وسخو میں نوی لیدلے چې دینا مخ کې مړوي څه خبره الله چې یې را پته را وړو چا من پیجنګلو به نوی چا پیجنده معنا دوس بخلق سوی چې اے مریم ته د چا لوري او زکریا علیہ السلام غو پیغمبر د تربیت او په جمعات کې د جمعات د امام سے لوري دا بشنه کیمرا راغی ډیر فکر منه ډیر فکر منه بیا ول جبرئیل علیہ السلام راځي اے سړی اخواشه خدای ته وګوره اخواشه کته خدای نه یریږي چې ما ترا نږدې نشي الله ولا आवाज ورکي هزي الیک بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا دا کجوری داستانو علاقه میں کجور دا غبت رو غلزگی کجور حالانکہ اوچا کجور ہوا کجور چی سنک علاقه ولا شنشوا جی اغد شنشوا زرغونشوا او کجوری تیرا پریود باقی وقت انسان تا دا خوراک و بیا دا گرم خوراک ضرورت او لاندې الله ولا یو نیر راوستو برانی چې دا پوشي چې الله ما سره مدد کوي عیسی علیہ السلام لا پیدا ندی معجزه مخکنه سرګنده ده او چې کجوره شنشوا او چې کجوره میوه‌دار شوا کجوره تر پرېوته او په او چې زمکه او بر روانه شوي او به مسکره وی دا غزه نبی علیہ السلام فرمایي چې نه مخکې لاړو نو جم کشم جبریل علیہ السلام کشم دا بیت المقدس جمعات تمخ کی تیگوا دا اغا تیگوا چه پیغمبران با دی جمعات تمانده را پساوی را تل پساوی پڑے بے پا دی تیگا کے تالا جبریل علیہ السلام اغا تیگا کی گوتاور کلا سوڑا بند شوی وا زمانی دیر تیرو نا اغا سوڑا دا خورو نا بند وا اغا کی زور ورکا خورت لرش دا براغ پڑے پاکی وردن نکوی تالا او ما تا وی راز جمعات تا دادن نشم جمعات تا وردن نشم لاول خمی دو رکعت تحیت المسجد اکرد دا جمعات قانون دا دی جمعات تا سر ارادن نشی او فرض وقت نی قیم وی او یا دا دی چه مکروح وقت نی دو رکعت نفل کولیش اگر فرض تیارو بیا خیر بیا غیتا ادرے گا یا دونا وقت نیست سنت موقدہ تے اندی سنت موقدہ بیا اکر یا مثلا سبب مکروہ وقتی مازیگر نپس یا سار نپس بیا مکو یا مثلا دا سی عالم تقریر کئی دا بیان اوریدل بیا دیر ضروری دی یا درس کیگی بیا مکو دو رکعت تحیت المسجد اکر نبی علیہ السلام فرمائی جبریل علیہ السلام چه میں قتل جمعہ دا خلق اڈک او دا سی دا خلق ولان دی لکه چه دا چا پہ انتظار دی او لکه چه امامتی کیگی سوک امام تپت خلق پتما دی نو دا جبریل علیہ السلام دا مٹونی وم او ما تاوی مخکشا دا خلق استا پہ انتظار دی ویدی ورمخ اکلم ما دو رکاتا منزو کدے ٹولو دا سوک شاتا ولان دی ټول پیغمبران او رسولان ولر بلکہ علماء لکلی دی حدیث کی راضی کہ دا اسمان نہ فرشتیم راغلی دی ام شاتا ولر دی یو لک چې مون سلامو کردو پتہ لگے کہ دا خلق سوکتی نا امن پیجندل یو لک سلیری ذرا پیغمبران دی او دا اسمان فرشتیم پکی دیو جن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو صفت پر صفاتو کی دا دی سید الانبیاء والمرسلین والملائکۃ المقربین دا ټول پیغمبرانو رسولانو سردار او دا مقرب فرشتو جبرئیل هم شاته پسې ولاړ ماندنه پس تقریرونه شروع شو جبرئیل علیہ السلام د سټیج نظامت کی پلان کې وراشي پلان کې وراشي عجیب منظر اوس بو آدم علیہ السلام تقریر وکي آدم علیہ السلام خپل صفاتونه وکړه چې دا الله به مور او پلار پیدا کړ زمانه نسل پیدا کړ مال پیغمبری راکړه جنت کې اصول بیا راکوس کړ حجی اوس بنو علیہ السلام براشي تقریر وکي هغه خپل صفاتو نه نیم سو کال می قوم ته دعوت چلاغي نه مان دا الله کیشته جوړ کړ بیا قوم غرق مونږه بچ نسل الله مان روان اوس به ابراهیم علیہ السلام براشي به بیان وکي
هغه تقریر کو خپل صفاتونه وکړه واقعي لایق صفاتونه موسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام ټول اکثر پیغمبران یعنی هغه ټول پیغمبران وی اخره کې زمانو می واغشته چې اوس بل اخر زمانه پیغمبر راشي محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چا چې امامت ته اوس باغه تقریر وکړي حضور پاک فرمایي چې د پاسه ده ما سوې ما وی د ګورې د الله بنده مخا زه بنده ام ده عبدیت و بندگی دا کمال شعر بس اللہ دے ممکن بندگی پیدا کی دلتم اللہ ہوئی سبحان الذی اسرا بعبده لیلا خپل بندے دا شپے بوتل بے رسولی نہ ہوئی کہ پیغمبری اللہ ورکی اگا چالے ورکی کہ کامل بندگی پکی بندگی اچت شعر الحمدللہ الذی نزل الفرقان على عبده وربیا بندر آگئی دا قرآن دا نزول ذکر بندر آگئی او بل ارادی فاوحا الى عبده ما اوحا بیا بندر آگئی بندگی دا کمال دا اللہ بندہ دا اللہ رسول آئے دا قیامت پرز بخلق پولو پیغمبران لپا جرگی راشی ہر پیغمبر بوی دا نشم کولے یا بمال راشی نظر بمقام محمود کے اللہ تسجدو لکم زب سفارش کو داوشو بار روتم بار مالا یو انسان دولو خیراک لل یو دا شرابو یو دا پیو میدے کی یو خوخ کا نو ما پیو والا واغشتا جبریل علیہ السلام راتا اوے که دا شرابو والا دے غشتی امت بدے گمراہ شویو اصب تا خیرن خشیرے واغشتا اور پا دی سفر کچھ دی براق بانی رات لما یو بڑے خدمی ولی دلا ما ته आवाजونه کول جبريل سم ته مګور ورته ځته مې دا بډای خدا سوکتا وې دا دنیا ده تیزان ته بللې خو خدا اړو توجه دی ولا ورنکلا او جبريل السلام دې دې بډای سونه عمر ته سونه پاتې دي دا بډای ده بلا وخت تیر دی ولک پاتې لري وې دقه سي د دنیا ډیر وخت تیر دی ولک وخت پاتې لري دیتا اسراء وی مونگ دیتا من معراج سفر وایو خو دیتا اصل کے اسراء وی دا شپی تلل مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ پا معرف القرآن کی واقع لکل دا دیر عجیبا ہرقل چکل دا ابو سفیان نا تپوس کاؤ دا پیغمبر علیہ السلام دا حالاتو او ابو سفیان دا وقت لا مسلمان نو کافرو ہرقل دا روم بادشاہ دے دا روم بادشاہ کہ دا ابو سفیان نا تپوس کئی دا پیغمبر دا صفاتو نا ابو سفیان و تاوی وی سیب یو ناشنا خبر دا دی پیغمبر دا تاوکم وی سو وی اغوی چی سمخ کی دا پلک سات کی بیت المقدس تا تلیم دا سے دروغ وی دا ہرقل دا روم دا بادشاہ شاہ یو بڑا سڑے ولانو آغا تپوسو کو وی بادشاہ سلامت دو کہ تپوسو کو میوایا وی ابو سفیان دا کم روز یادی یو کل یادی چی دا بیت المقدس تا تلیم وی دا رجب ویشتم یادی او دا پلان کے کال یادی بڑا باباوی دا روم بادشاہ تا وی سیب دا ٹک وی تا سنگوی چی ٹک وی وی ما تا پتا دا وی دا غیر ودو کدر بیت المقدس خادمو دا جماعت خدمت پا ما کاؤ وی دقه شپه چې د دې کومه شپه یادای چې ماسخوتن خلکو خپل منځونو کله خواره شو او ما دروازې بندولې نه، دروازه نه بندې ده، زه بندوم نه بندېږي اخره کې مې وی چې دا بس کېږي جمعات خو کولو نشم پرېښې، نو ترکان پسې لاړم چې راشه وروره دروازه نه بندېږي شپه ده کولو خو نشم پرېښې. چې ترکان ورته وکتل نو ما ته وی چې دا پله پې د پاسه څه ورته ویل یاد پلا دا پلا پر راخته شوی ده په خوا کې تاسو خیالو نو د دې دروازو به دا چوړ به وته وي، یو بلاندې یو تخته کې غتاوي ده قبضه بنوي، یو ببر یو پلا غوندي واغې کې باغ چوړ به وته په کې تاوي ده وی په دې ببر نه پلا راخته شوی ده دا دغه نیولې ده تنبه نیولې ده دا نه بنديږي خصبه کو دا اوس نه کېږي سار به سره ګور نو شپه ده بس اوسه خدای وارو ته پرېدا او سار به کې خیری چې بیا راشو انتظام به کو ما دا غسی پرې خو د لالم وی چې سار رالم
او دروازې له مې ګوتې یوړې په خپله بنده شوه. خدای دې باندې خو پرون پلخ کته و بیګا، اوس خو پله اوچته ده، درشل اوچته ده. شک شمې شو چې باروتم او مې کتل نو هغه تیږه چې پیغمبرانو باغې پورې څاروي پړې تړه چې مې وکتل هغه تیږه پړې هغه سوړه کولاو شوې وه، سوړه کولاو، او په هغې د پړي نښه پرته وه، او خوا کې د اس د خپو نښې پرتې یو خاشړم پرته. او دا څوک د خدای نیک بنده جوړ راته او د جومات کې مونځ کو، دا دروازه الله د هغې دپاره مانه کولو پاتې کوله. صاحب چې دې کومه شپه یادوي دا د هغه شپې واقع ده، دا ټیک وایي. دا امام بخاري رحمت الله علیه دلته دوه بابې ښودي، یو دا دی یو د بره خطو دی. نو د نبی علیه السلام په دې میاشت کې په 20 دا یو سفر د بیت الله نه بیت المقدس ته، او بیا د بیت المقدس ته اسمانونو ته جنتونه د هغې سیل او د الله سره ملاقات. نو دا دویم د دې سفر دویم حصہ دا به انشاءالله که موقع نو آینده جمعه کې درته بیان. حضور پاک فرمایي چې د جومات نه راووتم نو یو پوڼۍ ما ته کېښودې شوه. دا پوڼۍ د زمرودو وه، د زمرودو د کاڼي خشته، او ما ته وی په دې پوڼۍ براوخیجه. په پوڼۍ مې قدم روان که هغه ځای به مې لاسې ښوده چې تر کوم ځای پورې مې نظر لګېده. الله آسانه کړه. زمارونو دام د حضور پاک په معجزاتو کې یو معجزه ده. زمونږ د تصوف علما او د حدیث علما دی ورته طی الزمان او طی المکان وی، ځمکه رانغښتې کېدل او زمانه رانغښتې کېدل. بعضې وخت کې ځمکه الله ونغاړي، ځمکه رانغښتېدل څه دي؟ په لږ وخت کې ډېر مزل وکړي. او بعضې وخت کې الله پاک زمانه ورته رانغاړي نو په لږ وخت کې ډېر کار وکړي. په دې معراج کې دواړه معجزې شوې دي. طی المکان ځمکه ورته رانغښتې شوه، ځمکه ورته داسې شوه لکه مونږ چې مثلا یو ځای ته د میاشتو نه د کلونو مزل کو او رسو، او الله حضور پاک ته داسې کړه لکه چې په یو ګام کې ورته رسي. زمانه الله داسې کړه لکه چې مونږ په کلونو یو کار کو، او نبی علیہ السلام ته الله د سکندونو په اندازه کړه. الله په دې قادر دی. نو زه به دلته یو مثال درکم چې خبره ډېره اسانه شي، تاسو به پې اوس پوه شئ. که میږي د دې ځای نه سفر کوي، د دې ځای نه میږي روان شي او دې د دې سړکه پورې سفر کوي، دې به څونه ګامونه دي قسم دې کې وشمارئ. او که ته د دې ځای نه سړکه پورې دې خپل ګامونه شمېرلی شي. میږي که د دې ځای نه دې سړکه پورې دي نو کلونه به لګي، عمر به خلاص شي خو به نه رسي. او که موږ د دې ځای نه سړکه پورې ځو نو به یو 15 منټه کې رسېدی شو. دویم مثال به هم درکم. میږي که د دې ځای نه سعودي ته ځي څونه ټایم کې به رسي او څونه ګامونه به علي زما یوست. یا که زه پیاده د دې ځای نه سعودي ته روان شم نو څونه ټایم به مې لګي او څومره ګامونه به اخلم. او که جد د دې ځای نه اوچت شي او سعودي ته ځي نو په 4.5 غنټو کې به ورسي. دا یو مثال ما تاسو له درکړ. اوس خو د دین هم زر زر راغلی دي. د انور ته وګوره، دی په یو شواروس کې څونه مزل کوي، ځه څومره لرې چکر یې دی، د ځمکې نه څونه اوچت دی، او دی په شواروس کې د خپل چکر پوره کوي. دومره تیز رفتار شی بل شته. یا رڼا د نور رفتار چې څنګه هلته نور راوخېږي په څومره ساعت کې د هغې رڼا دلته راورسي، د هغې مونږ اندازه هم نشو لګولی چې څومره ساعت کې دلته را رسېږي. نورونو الله په کائناتو کې دا نمونې مونږ ته ښودلې دي. بلف چې هلته بلکې پلق نارې شي د هغې رڼا څومره دلته را رسېږي.
دقه سے اللہ پاک حضور پاک مبارک تا زمانم را نزدې کړه او ځمکه مترا نزدې کړه. بعض خلک وی برخ اکسیجن نشته دا څنګه برته او برخ یخنی دا ډیره زیاته دا بر څنګه ته دا اکسیجن د چا په قبضه کې دی الله او دا یخنی ګرمي د چا په قبضه کې دی نو چې کم ذات بره بوزي نو هغه انتظام نشي کولی. دا خبر خلاصه دې کې څه ابراهيم عليه السلام چې ورته وغورځم دا اور خاصیت سوزول دی هغه ورسودا نه بیا خو بدل سيزونه نه مانه. دوزخ کې او فرشتي ګرځي دوزخ کې خاماران شتا دوزخ کې لړمانان شتا انسودي دوزخ کې با شهدا ذکر ذی با او خپل خلق بنو باسي دوزخ کې دنه معلمان ګرځي او خپل خلق بنو باسي غیبه نسودي دوزخ کې د زقوم بوټي دي ابدا دوزخیان خوري ابوټي بنسودي دمارونو په دیواره کې دا یخوال خدای پیدا کړی دی او الله تعالی ورکول شي او په اور کې ګرمواله الله پیدا کړی دی او الله تعالی ورکول شي. او ځکه نو چې دا څوک دا سوال کوي نو دا وینه تاسو کو چې تاسو دا راکټه لګیس په مېتا دا دومره یخنه کې دا راکټ څنګه دی بل خو دومره یخنی ده چې هر شی وسره جام کېږي او دا په مېتا چې تاسو خلق لګې نو په مېتا کې خو اکسیجن نشته دلته څه کوي ندی ولې اکسیجن بوتل ډکې کی ایو تشاته چولی او دا راکټ نه داسې یو شی دوی تاو کی چې هغه نور سرم نه ویل کېږي او یخنه سرم دوی ته تاوان نه رسي. نو چې ته دا استعالات ته ایجاد کړه او ته پیدا کول شي نو ته خو د الله د قدرت مقابله کې هیڅ شی نه نو خدای سره به دا قدرت او طاقت ورکوي. نو د زمانو د پاولای راته کې خاودا او بر جبريل عليه السلام را سره دی خطو وی چلانو د اسمان دروازې دي دا کسین چې په دې کوټه کې دروازې دي دارنګي په اسمان کې هم دروازې دي او د دروازو خپل خلق د فرشته هغه په پاسه ولاړ دي. جبريل عليه السلام دروازه وټکول د دنن आवाज راغی څوک وی د جبريل څوک د سره دی یوازې که څوک شتا ویاو شترا سره ملګری څوک دی محمد دی صلی الله علیه وسلم ویری په خپل راغلی دی کبللی شوی دی نو د دې خبرې څه ضرورت ده دا خی مخلوق ته خی چې دې په خپل نه دی تللی دې د الله په دعوت روان دی. یو سړی په خپل زما کور ته راشي داغه علمه دی خداغه جدا حیثیت دی او یو سړی پسې ز استاد ولېګم چې د مټونی سودل ته مال راواله په عزت داغه جدا پوزیشن دی. نو د حضور پاک دلته پوزیشن تا ګورا په خپل نه دی تللی الله بللی دی او بل الله دا څه نه دی بللی چې وته حکم وکړي چې شابه بس پک دور اعظم نه یو فرشته او پسې لګلې ده او فرشته کوم فرشته ده حضرت جبريل علیه السلام او څومره په عزت برخېږي نو چې څنګه په کلکې د اسمان په دروازه وردن نشو نو فرشته ورته وایي ډېر ښه راتلونکی راغی ډېر خشته چې کوم سړي پسې لېږل شوي دا ډېر ښه شخصیت دی او راغی او مرحبا ورته ووایي. نبی علیہ السلام فرمائی چې څنګه وردن نشم یو بوډا سړی ناستو نو ما ته جبريل علیہ السلام وی دا پیژنې ما وینا وی دا آدم علیہ السلام دی سلام په واچو نو ما په سلام واچو السلام علیک یا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ناغه ما د سلام جواب وکړ او بیا وی ډېر ښه بندا راغی او بیا ما ته مرحبا وی مرحبا بالنبي الصالح وابن الصالح زما خشته بچیا او زما خولي پیغمبره په خیر راغلی پښتو کې په خیر عربی کې مرحبا لفظ اهلا وسهلا دا د عربی اصطلاحات دي او من په خیر را لستړی مشه
او فارسی بانانو ایماندن باشی دا اره جب خپل اصطلاحاتی هر کلی وتول آدم علیہ السلام تا چه میو قتل نو خی طرف تیم بچی ناستی او گس طرف تیم بچی ناستی نو چه دی خی طرف تاو گوری نو خاندی خوشحال شی او چه گس طرف تاو گوری نو جاری ما تا پوسو که دا حضرت جبریل علیہ السلام لا چه داول دا سوک تی ویدا خی طرف تر دا اغا بچی دی چه جنت تبدی او دا گس طرف تر دا دوزخ والا بچی دی نو چه دی جنتیانو بچو تاو گوری دی خوشحال شی او لا دی کن او چې دې ګس طرف ته بچو ته وګوري چې دا کم دوزخیان دي نو دې خپش بیا بوتلم دویم اسمان ته وخېجولم دقسې دویم اسمان کې چې کومه د دروازې څوکیداره فرشته وه هغې سره مکه خبرې وشوې او چې بره وروختو نو بیا مو ملاقات وشو چا سره د عیسی علیه السلام او د یحیی علیه السلام سره دوه پیغمبران دوه خپل نږدې رشتہ داران دي حضرت عیسی علیہ السلام مور د حضرت یحیی علیہ السلام د ترور لور ده د ترور بچی دي د عیسی علیہ السلام مور او یحیی علیہ السلام دا د ترور بچی دي نو ما په سلام واچو اغیم نما د سلام جواب وکړ او غیم وای چې ډېر ښکلی او صالح نبی تا ستړي مشي دی په خیر راغلی ستړي مشي مرحبا اتيت رحبا من الارض رحبا من الشيء پدریم اسمان کې همدقه سه زما ملاقات وشو د حضرت ادریس علیہ السلام سره پسلورم اسمان کې مې د یوسف علیہ السلام سره ملاقات وشو او حضور پاک فرمای یوسف علیہ السلام له الله د ټول مخلوق نیم حسن ورکړي ورپسې په بل اسمان کې بیا مې د ادریس علیہ السلام سره ملاقات په لومبي کې د آدم علیہ السلام سره په دویم کې د عیسی او د یحیی علیهم السلام سره او په دریم کې د یوسف علیہ السلام سره او په څلورم کې د ادریس علیہ السلام سره او په پنځم کې د هارون علیہ السلام سره او په شپږم کې د موسی علیہ السلام سره او په اووم کې د ابراهیم علیہ السلام سره وی چې موسی علیہ السلام سره ملاقات نشو او دته بر روان شو نو دو جړل ولی جړل پدې او جړل چې زمانه رست یو لک خدای پاک دنیا ته راولېګا او زما د امت نبا پډیر لوی تعداد کې دا امت جنت ته داخليږي د ټول نصیحت په زمونږ د حضور پاک امت جنت ته دي او دویم نمبر بیا په تعداد کې د موسی علیہ السلام امت صدر دفتر الته دی دا غزینه د نیټو فیصلیم کېږي فلان کې په پاکستان کی تاریخ ملي فلان کې په تاریخ فلان کی تاریخ په پلان کې بزوی پیدا کېږي او پلان کې بلور پیدا کېږي او د پلان کې بزامنې د پلان کې بلونه د پلان کې بس زامن او سب بلونه او سب بشندي دا فیصله تر روانې دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دا قلمانو ټقار به اورید دنه چې فرشتي لګاوي او کوم قلمان چلول ممکن نه چې دا قلم نه مراد هغه آله چې هغه په کار کوي خو هغه زمانه کې د حضور پاک زمانه کې دا آله قلم اوس هغه آله کمپیوټر دی ممکن نه چې دې تیز بل څه شی راوځي خو د لیکل چې په کوم سیز لیکل کېدل دا هغه لیکلو په هغه ټقارو د پېښو مې اورېدل جبريل علیہ السلام لاندې پاتې شو بس لاندې چې کوم نظام دی د جبريل علیہ السلام د پاره یو حد دی هغې پورې بځي هغې نه بره نشي بس اجازت نشته هلته بیا د الله نورې فرشتې دي هغې پورې راتلی شي هغې لاندې نشي راتلی چې زه بره لاړم د رب ذوالجلال سره ملاقات مې وشو په دې د ټولو علماو اتفاق د اجماع د علماو ده چې د نبی علیہ السلام د الله سره ملاقات شوی لیکن اس اختلاف نشته لیدلو کې لکه بعض علما لږ اختلاف کوي چېرې لیدلې هم دی او که نه هم اکثر صحابه هغوی وایي چې لیدلې هم دی چې ملاقات وشو ملاقات نو ګوره ملاقات د چې څوک چا لذي تحفه ورکوي
او چې بیا تر روانېږي چې چاله تا توفه ورکړه او تعالی هم څه شی درکوي چې به در باندې اس کی ډوډۍ به در باندې وخوري یا به تعالی څه نقص شی درکړي. حضور پاک فرمایي نبی علیہ السلام وی چې تعالی څوک ډالۍ او تحفه راوړي نو ته د هغې بدل ورکړه او که بل بدل د سره نی یا موقع میسره نه شوه نو دعا خو ورته وکړه که حضور پاک څه ډالۍ وړي الله له به څه وړي هغه ډالۍ به چاله وړي چې هغه سره نیږ ورې چې یو سړي سره یو شي وي او ته والا اقا یو څه په هغې نه خوشحالېږي. ما سره اوبه ډېر شي دي دلته کې الحمدلله دا جومات د اوبو ډک دی او زما کور هم د اوبو ډک دی او ما د یو کولو کې څوک اوبه راوړي نو د به اوبو څه هغه شي چاله یو څه چې هغه سره ني په هغې هغه خوشحالېږي چې هغه سره یې څه پکې نو الله له به څه وړی اوس ډالۍ کې دا اوس څه به وړی وله د مدینې کجورې به وړی مدینې ته خو لا هجرت هم نبي علیه السلام دغه وخت کې نه و کړی مدینې کجورې به وړی نو الله په کجورې څه کوي ډوډۍ به وړی الله په ډوډۍ څه کوي میوې به وړی الله په میوې څه کوي داسې شی الله له یو څه چې الله سره ني الله سره نه دا مطلب لري الله سره هر څه شته د الله د شان سره چې کوم شی مناسب ني او په خوشحالېږي هغه څه شی دی التحیات لله والصلوات والطیبات بندگی میں دتا اللہ راوڑی دا سمیں راوڑی دی بندگی عواجزی خدای بنده نه دی بندگی وسره نشتا نشتا دا مانا چی اللہ دا بندگی صفت دا اللہ سره مناسب نه دی زب بندگی کم دا اللہ دا پارا او بیا څنګه بندگی مالی هم بدنی هم او دخلی هم بندگی سمانا ستا پا دربار کے دا عاجز اظہار کول اللہ زدیر زیاد عاجز ما زیر عاجز ما پا جبم دا دیخ عاجز اقرار کوم پا اندامونم کوم پیسو سرم کوم او پا اندامونم کوم ټول کوم اللہ دین سمانو مچوا چه اللہ تا دیر لوے یہ گوارے دا تو فلالا التحیات للہ اگا بدنی عبادتنا اللہ گوارے استاد پارا دی زبکم کو استاد پارا بکم اخولی رجبے والا والصلوات اگا بدنی ممستاد پارا والطیبات اگا مالی ممستاد پارا طول عبادتنا اللہ لدی بل چاہلے لدی التحیات للہ والصلوات اللہ وتسوی السلام علیکہ ایہا النبی اے زمان پیغمبر مبارکہ پتا دی سلامتی ہے تری دا ار قسم آفت او دا مصیبت نہ محفوظ ہے دا اور نو زمان دا غضب نہ دا محفوظ ہے زمان غضب بتا لینا رہی او زما رحمتونه به در باندې او برکتونه به د پیغمبرانو لوی رحمت بل کم دی او د معجزاتو لوی برکتونه بل کم دی کله وای کنه او دا خو د پیغمبر علی السلام او د الله مینس کی خبرې دي نو نبی علیہ السلام سوی السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین الله تعالی په ما سلام واچو خدما په نیکانو بندگانو دیم سلامي نیکان او علینا کې علماء لیکي ګناګارې مرګري کړ چې پما او زما په ګناګار امت باندې او په نیکان امت په ټول استا سلام اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا خبره شي دا وشوي په 50 منځونه مستا په امت پر اسکل حضور پاک دون خوشحال او کنا غټه ډالې دا تا د بندګۍ خبره وکړه داسې شی در باندې پرس کوم چې ستا امت په زما پوره بندګي وکړي اوس بګورم چې ستا امت هم دا توفه ډالې مال راکوي که نه راکوي
زه به پرس کوم او چې ستا امت دا تحفه ډالۍ مال راکوي نو که چا مونځ وکړو دم ډالۍ الله له ورکړه او که مونځ یې ونه کړه د خدای ډالۍ ورنه کړه. خوشحاله و چې لاندې راغی موسی علیه السلام یې تپوس وکړو څه یې درکړل په امت یې دله څه پرس کړل وی 50 منځونه وی ستا امت دا طاقت نشي لرلی زما په امت 2 منځونه نشو کولی 50 په څنګه کوي خو نبی علیه السلام دی وخت دونه خوشحاله چې دې ته فکر نشته خوشحاله دی وی ښا الله وی څوکم وی لاړ شي ورته وایي چې کم کا الله امت په طاقت به نه لري زه به ته کم کا کله 15 مې کم کړل بیا راغی موسی علیه السلام له وی دې اوس هم طاقت نه لري بیا نه وی 15 مې نورم کم کړل دقسې به راته واپس به ته 15 به کمېدل اخره کې 15 پاتې شو موسی علیه السلام ورته وی لاړ شه او دا 15 ورته ووایه چې کمې کړي ولې زما امت باندې 2 فرض 2 نشو کولی نبی علیہ السلام او فرمایل بس مالا نور حیا راځي چې کمیږي 15 نو چې ورځم خدا مطلب چې وته ټول معاف کا پیدا شوا الله دا هغه اعلان وکړ انه لا يبدل القول لدي زما څه کوم خبري ابد لیدو ولا نه ده نو تعالی خو می امت لا سانتیا درکړه 15 اکړل خو زما په کتاب کې ولا ثواب ورم اقل 50 لیکل کېږي یومس پلس نو 15 پسو شو 50 زما خبره نه بدلېږي ثواب به اقل 50 لیکل کېږي دا تحفه ملو شو د 50 دا منځ ګورې رحم شه زما الله سره مناجات رازداری دا او دا الله سره معراج دی کته چې رسول الله مبارک معراج وکړو زما خو معراج نشته مونږ نشته او پیغمبرو مقدس پر پیغمبرو دی غازی او معجزه زما معراج دا چې الله تعالی ته درګمون شروع د معراج مقصد د الله سره رازداری او پټه پټه خبرې وي او د مونږ کې ته الله سره رازداری کې پټه پټه خبرې کوي خدای ویل عالم جنتونه مې ولیدل او دوزخونه مې ولیدل نو زما په خیال چې جنتونو دوزخونو دا خبره به ان شاء الله العزیز دارته خیر آینده جمعه کې وي بیا لاړ په جنتونو ګرځید نبی علیہ السلام فرمای جنتونه مې ولیدل جنتونه څنګه د الله رسوله وی د جنت ولی می مولیده ازان له موضوع دا باغی ما بیان کړم د کتاب او به مدتا ودونه فرمایل وی د جنت خټه دا مشک او عنبر او د جنت چې کوم خوره وا ازافران صرف یو درې خبره د جنت د دې دورته نور ډېر وګدي یو دا یو ځکه یو محل وریر علامه دیدار دا محل خوا کې یو حوروا هغه یو دس کو بخاری کې راځي وی ډېر زیاته خشته وا او چې غیبه د دې ولینه او بو چته کړو په مخ به واچولې ابل کده ملغلر لاندې را غورځېدې محل ډېر اعلی جبريل نه تاسو کو جبريل دا محل د چا دی ودا د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نبی علیہ السلام عمر ته عمره وستا د جنت محل مالی دی او زړه مې وغوښته چې وردن نشم ما وی راشه وردن نکېږم خو ستا غیرت را مخ کې شنو بیا ورنرلم ستا غیرت را مخ کې شو چې اسنه لکه اداره نشي چې زما محل ته به زما د اجازه نه ولې ورلې حضرت عمر او جلال دا خوشاله نه وچلل ابک اغار یا رسول الله دا الله رسول زو پتا غیرت کو پتا به غیرت کوم چې تولې وردن نشوي دا خو چې تتلی ورته زما لپاره لوی خبره او بلال ته وی بلالا وستا د جنت کور مملی دی یو بل کې یو اعلی محل او دا غي مخ کې ویل دناستا او ډېر زیاته خوبصورت او چې هغه بل په د وګور اواغشته په مخ به واچولا نو هغه به د عمر غلر ویناندې بيدلې
جبریل نه مې تپوس وکړو دا محل د چارې دا ښځه څوک ده؟ وی صاحب د الله رسول ته دې په خپله تپوس وکړو. وی ما د هغې نه تپوس وکړو څوک یې؟ دا محل د چا دی؟ وی دا محل ستا یو امتي دی بلال نوم دی دا د هغه دی ستا بانګي دی. ته څوک یې؟ وی زه هم د هغه په انتظار کې شپې ورځې اړوم راړم. نو حضور پاک ورته مسکی شوی بلاله وی ستا د جنت ښځه مې لیدلې ده ښه او د جنت محل مې دې لیدلی دی او وی دوزخ مې مولیده او د دوزخ داروغه مې مولیده. د دوزخ نه ګیر چاپېره تاوېده را تاوېده او دوزخ یې ښه غرغنډه کو انخطې و دوزخ ته لکه خلک اور چې غرغنډه کوي پوکې ورکوي که نه ورکوي یا لور ورته بنی وایي هغه بنی یې تیزوي او یا دا نن سبا دا ګاڼۍ والا ورته دغه پکې لګولي پکې ورته لګولي پوکې هوا ورکوي هوا په زور باندې دا اور تیزېږي. مالک د جنت د دوزخ داروغه مې ولیده او د اور نه تاوېده را تاوېده او اور له تیزه هواګانې پوکي ورکول چې دا اور نرو مرله شي. نبی علیہ السلام فرمایي په دې سفر کې مې ډېر څیزونه ولیده. یو بوډۍ ښځه مې ولیده ډېره بوډۍ وه ما ته اشاره کوله خو ما ته جبریل علیه السلام وی چې ځه مه ګوره ورته. یو بوډا سړی مې ولید جبریل علیه السلام اشاره را کړه چې مه ګوره ورته. ما وی دا بوډۍ څوک وه؟ وی دا دنیا وه ته ځان ته بللې خو خدای ته بچ کړی. وی د دې بوډۍ څونه عمر پاتې دی؟ ما یې ډېر لږ. وی دا د دنیا مثال دی د دې دنیا هم دومره وخت پاتې دی لکه د دې بوډۍ چې څومره وخت ته ښکاري او دا بوډا سړی شیطان و ته ځان ته را بللې خو خدای ته خلاص کړی. مخکې یو څو کسان ناستو نو هغوی په ما سلام واچو وی ما ته وی چې السلام علیک یا اولو د اوله د ټولو نه اول الله د نبی علیه السلام رڼا پیدا کړې د نور روح یا السلام علیک یا آخر ټولو نه رست راتلونکي نبی علیه السلام السلام علیک یا حاشرو د ټولو نه مخکې به ته د قبر نه پاسې خلک به ستا نه رستو میدان کې را جمع کېږي. وی ما ته جبریل علیه السلام وی چې دې د جواب سلام جواب ورکا نو ما د سلام جواب ولا ورکا. ما وی دا څوک دی؟ وی دا حضرت آدم علیه السلام دی ابراهیم علیه السلام دی حضرت موسی علیه السلام دی. وی په دې سفر کې مې ناشنا څیزونه ولیدل. وی یو سړی مې ولیده چې د تانبې نوکونه و او ځان یې پې ګرو او ځان نه غوښې او قطرې لر کوي لکه بعضې سړي دا وجود ګریږي او ځان ګري او وینې ته بیږي خارق پې لګېدلې دقسې د تانبې نوکونه و او انخطې د ځان ګرۍ او ځان نه وینې روانې کړې دي. ما وی دا څوک د جبریل وی مخکې ده چې مخکې لاړم بل یو سړی مې ولید چې د وینو دریاب دی خوټ کېږي د وینو او په میانس کې یو سړی دی او دې په دې وینو دریاب خوټ کېدلو کې ولاړ دی دې غاړې ته زور کوي چې غاړې ته راشم. په دې غاړه یو بل سړی دی هغه سره کاڼي پراته دي کاڼي راوالي او چې شوق شي دا سړی په دا خوله کې ولي د ده دومره تیز غذاري چې هغه شیشناکي چې هغه سړی په دې خلو لګي او دومره تیز غذاري چې هغه د دریاب منځ ته یوسي دومره د کاڼي د غذار هغه تیز والی وي. هغه بیا لامبو وایي وامبو وایي ځکه وینې دې خوټ کېږي بیا غاړې ته رانږدې شي چې رانږدې شي نو دې سړی یې بیا په کاڼي ولي دومره شیشناکي چې په دا خولې ولي او دومره تیز کاڼي چې هغه کاڼي ویشتو سره دریاب منځ ته بیا یوسي. جبریل دا څوک دی؟ مخکې ده چې مخکې لاړم یو سړی په ځمکه پروت دی ملاس دی بل سړي سره کاڼي دي هغه اوچته یو دی په سر ولي چې په سر یې ولي سړی چپړاق شي چغې وایي دا سړی لاړ شي بل کاڼي پسې چې کاڼي راوړي او ده ته رانږدې شي د سر جوړ شوی وي نو بیا پې ولي بیا سر چپړاقي چې چغې وایي وینې ته بیږي سړی او وجود یې ټوپونه وایي بیا دا سړی لاړ شي کاڼي پسې چې کاڼي راوړي د سر بیا جوړ شوی وي بیا پې ولي. مې دا څوک دی؟ وی مخکې ده چې مخکې لاړو وی بل یو سړی ولاړو او یو فرشتې سره داسې تیره کونډه وه کږه اوله دې خوله کې دې وښکي کې به ورکړه
او را بیخ که دا سٹا پوری دا دی بی ولو شلو دا سرمن دا غوخی طولی بی ولو شلولی او دی ولال بچغی والی وینی بتی بیدی اغا سڑی بیا دا کنده دی بل وقتی کی ورکلا چی ور بیخلا را بیخلا سٹا پوری دا طرف بی ولو مکمل اشلو چی دا بی اشلو دا بل بی جوڑ شویو دیکھ بیا کنده ورکلا بیا بی ولو راخ کا چی دا بی اشلو دا بل بی جوڑ شویو دیکھ بیا آغا چالا ورکلا را بیخ کا میں دا سوک تی دا خلا پاگا مختاری چغی و باسی بینی تی بیگوی مخ کی دا چی مخ کی لالم یو غارو دا تنور پشا ویخی کلو و خلی تنگوا او پاگی کی بربن الکانو جنکیوی دا سوزی و چغی وی دا اور دا لمبیر و چت کی قریبی چی دا دی تنور نبار را غوزی گیا دی غارنا واغا لمبا بیاخ کتا شنو دا سڑی و خد لاندی لرشی بیا دا لمبیر و چت کی بیا لاندی لرشی میں دا سوکتی وی مخ کے دا چی مخ کے لارم نو بعض سڑی و خزے وی چی اغیتا مردار غوخی پرتے چنجیو پاکے صابین تیتا لکا دا بیران او اغا لگیا دی اگوی دا غوخی خوری او پرشتی و تا ولالی دی وی وی اگن دی اخوری وی چی میں دا سوکتے وی مخ کے دا وی چی مخ کے لارما نو بعض سڑی میں اولی دل چی اگوی لکا دا اوخانو پشان سارے دل او داغی پا اندامونو پورے ٹکڑے لگے دلے وے نبت شکلو مخی تو شاتا جبریل علیہ السلام نے میں تپوسو کو چتا تو ہمارا بلا چکرے راکڑے او بلا سیدون میں اولی دل قرآن کے اللہ وی لنوریہو من آیاتنا ممت اقبل نخی خائیو دا پی پوئے کہ دا سڑی سوکو وی دا لنبے کی دیولی چی پا تانبین اکونے اوزان نے سرمنی جدا کولے اوزان بے گراو بینے تیروانے وی دا ستا دا امت اغا کست چی امت اغا انسان دا نبی علیہ السلام بری امتی خواہ اللہ اکبر اللہ نے مستعد دی دا اغا انسان دستا دا امت چی دے سوتا وی دا پروپیگنڈا چی وتا وی درو خورول پروپیگنڈے کا وی یو درو خبر یو خوری یو خلقو تا درو خبر یو خلقو تا خوری پروپیگنڈا چی وتا وی دا اغا پروپیگنڈے والا دا دبا دا تانبینو کنی او دے دا قبر عذاب دے دا قبر خدای خبر چی دا قبر عذاب کل ختمے گی او خیرت کی وقت بیا خدای گوری دے دا قبر عذاب رونو گوری یو خبر دے ہن کی واچوے نن دا دروغ دا پراپیگنڈی دا پارا موبیل دیر خطرناک شے دے دیر خلق پا موبیل باندے دا دروغ میں سے جولی کی او تکور کی دنیا تو رسی دروغ دے دا دیر خطرناک پا خواخو بے یو سڑی دروغ پا یو مجلس کی ہوئی ابلال نو بل دے بے دروغ ہوئے ابلال نو بل دے بے دروغ ہوئے دروغ بخوری دل خوڑی کلی کی بخواری شو کلی نبار بناواتا ہے اس خوڑی خطرناک دروغ دی میسیج اولی کی دروغ ہو او یو ٹک ولور کی او ٹول چی اغا سر سمر نمبری وی ٹولو تا پیو ساتو رسی او اغا بلم پی سوچ نکی اغا علتا کی اغا دروغ والا نو بل تولیگی اغا بل تولیگی دنیا تا دروغ رسی جرم نے ممنیو خبر کی جرم سمر دے اور انہوں پا مکپا بالخصوص دا پیس بک سار کھولے دے کسب علا دی باندے خماوری دلی دی چے بعض خلقو با پوری دا دروغو دیر نخری کی دا چا سر دا خر جوڑ کی چا لکے جوڑ کی تمہیں اوری دلی چا سر دا سپی جوڑ کی اللہ کا کئی دا سے کہنا کی دا موبیل والا انتا پوس کو چالا سر دا سپی جوڑ کی چالا سر دا یو حیوان جوڑ کی چالا بل شی چالا بل تا خبر ہے جسم رجوع جرم دے کر دا اللہ مقدس انسان لدے شکل بدل کر اگر انسان چے غلا خدے مخ ورکلو تا ولا مخ دا خر کر اگر انسان چے غلا خدے کل مخ ورکلو سترگی ورکلی دی تا وہ تے سپی جوڑ کر قبر کے بدن سپی جوڑے گی تا خود دلتا نخرا اکلا ٹوکا دے اکلا کاغا گناہگار دے پیشا خودے پیشا کاغا بدعمل دے پیشا خودے پیشا تے پدیلی مکلف کرے چی طرح دس دلس پا دنیا کے سزاگانے ورکوا
چې چام انسان نه په موبایل کې په دې فیسبوک وغیرہ کې سپی جوړ کو قبر کې به سپی وي او قیامت پر ورځ باندې سپی په شکل پاسي قبر کې به کتا ته خنزیر جوړ کو قبر کې به خنزیر او قیامت پر ورځ باندې خنزیر پاسي کتا ولا شکل د خر کا کل شکل ورکو الله بدن قیامت کې تپوس کې چې ما ولا کل شکل تاولی بدلاو ما سره دشمنی دی کوله زما مخلوق لري ځان لري خالق جوړو زما مخلوق لري مخ بدلو زما مخلوق لري سر بدلو زما مخلوق لري لکیو لګوله زما کل انسان لتا خر جوړ کړو سپیری جوړ کړو اوس به سره پوه شم دیکھو احتیاط وکړه ډېر احتیاط وکړه پام کړه که په غلطۍ کې چې ادا سکړي توبه وباسئ رب ذوالجلال ته وایي اندره داسې مه کوئ نو دا هغه انسان دی چې پروپیګنډ کې دغه تانبي نوکونه به یو ځان به پکې رهي دی د قبر عذاب او هغه دویم چې تا ولیده چې د وینو پنیر کې خوټ کېدلو کې غاړې ته راځي او بلې په داخله کې پکاڼې ولي دا هغه انسان دی چې دنیا کې سود خوري سود خور دی دی د قبر عذاب چې سات دیو دی د وینو په هغه نیر کې خوټ کېدلو کې به پروت دی دریم چې دی ولید چې دا سر به ولا پکانې ویشتو چې پړ کېده به او کاڼي به دنګل او بیا به پې ویشتو دی به جوړېدو چې پړ کېده به دا د قرآن قاري دی چې خدای ولا قرآن ورکو الله حافظ جوړ کو او دې د ورځې تلاوت نه کوي او د شپې غافله وده دی د سر کې د قرآن پروت دی ما دلته دیر سپاره قرآن یاد کا ظالما نو ته تلاوت نه کې د شپې مونځ نه کې چې تی پکې ولولې دا سړی او هغه بل چې تا ولیده چې دلته وخت کې به ولا چاړه ورکول او سټه پورې به ولا وخت کې شلاو بیا دا بل دا به جوړېده بیا دا هغه سړی دی چې دروغ وایي په دنیا کې دروغجن سړی دا یې د قبر سزا او چې هغه بل دی ولیده چې هغه مردارې غوښې خوړې چنجو والا سخا بنت ته ډیران والا غوښې دا هغه سړی دی چې په دنیا کې غیبتي دی پردي غیبتونه کوي دا هغه غیبت والا دی دنیا کې چې څوک غیبت کوي دی د قبر عذاب څومره خطرناک دنیا کې څوک غیبت کوي دا هغه دقه سزا شو په قبر کې نمارو د دنیا جون خو مونږ تیر کو تیریږي د دنیا زندگی خو مونږ کوشش کوو چې څومره خشته شي او څومره ښکلې شي روانه ده کورونو ګورې دا چې کوم ګناهونه نبي علیه السلام ته الله د هغې سزاګانې په خبر کې وښولې دی نه ګورې لږ ځان ساتي کوشش به کوو چې الله پاکم د دې نه وساتي وی په هغه غار کې چې د هغه هلکان او جینکۍ بربنډې ولیدلې دا زناکار هلکان او زناکارې ښځې هغه هلکان چې زناکار دی او زناکارې ښځې دي د هغوی د قبر دغه سزا ده او چې هغه نور سړي هغه نور اوښان دي ولیدل چې سړېدل او شاته دا اندامونه په سخه او غوښو باندې بند شوي وو دا څوک وو دا هغه خلک وو چې هغوی خپل خشته اندامونه خلکو ته ښیي لکه هغه جینکۍ چې خپل حسن خلکو ته ښیي چې خلک راته وګوري هغه جینکۍ چې خپل حسن خلکو ته ښیي چې ما ته خلک وګوري اصل پردي سړي راته وګوري او هغه هلکان چې داسې جامې اچوي او داسې شکل جوړي چې ما ته پردی جینکۍ وګوري الله دې مساعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ واپس رالما دا امیحانی دا کور نتلی موغی تا واپس رالم دا ټول سفر چې دا دری جمعه دا تبی ما تیر کری نا پس عمر ساتھ کیو شو ویچتلما بستری نا پاسی دم نو چې واپس رالم نو بستر میں اقص گرم ولا یخشوی نوا او چې تلم هغه زنځیر هغه کړو والا زنځیر امې راوغورځاو اپله قیدو شو زنځیر خو یو سکند کې قلاریږي وایي چې واپس رالم زنځیر لا قلار شوی نو هغه سړه قیده دومره لږ ساعت کې سفر وشو
ام هانه دا ترلور ته مې الوي چې ترلور دا چالو شو ګور پام کو چاته غوونه چې دا خبره نه منلو نه دا کافر به پس نور ټوکې ټکارې به وي چې بار راوتم ابو جهل مخې له راغی ابو جهل را پور ټوکې کولې وی ما ته چې لکه نور څه نوې قصې مې سینه نشته کې نشته ټوکې کولې ما وی اوشتا وی سدي ما وی دقه سي بیگا په لک سات کې الله بیت المقدس ته بوتلې دا دومره سیل مې کړې وی ابو جهل راته وی چې د خلکو مخ کې به وې دا خبره را باندې کله کوله مطلب دا دی چې دا خو داسې خبره ده چې دا خو ناشنا ده هېڅوک به ونه مني دا شته به هم تېښ لاړ شي وی مې چې او بلکل یې ویم ابو جهل راته خلک راغونډ کړل وی چې راغونډ دی که وی راشئ در نن په لږ وخت کې دومره مزل کړی دا ته واورئ نبی علیہ السلام فرمایي ټول تقریر مې ورته وکړ زه اکثر طالبانو ته ویم الله هغه بادشاہ دی چې د نبی علیہ السلام مبارک د معراج د سفر دا ټوله واقعه ورته څنګه دشمن ورته خلک راغونډ کړ وي دي د تقریر وکړه حضور پاک فرمایي چې دا تپوس یې وکړه زم پریشانه شم چې خدای څه جواب ولا ورکړم جبریل علیہ السلام راغی او ما ته هیڅ فکر چې ونه کې او د بیت المقدس جومات او ښار یې په دا لاس کې راته دقسې مخامخ ونیول ما لیدل او دوی نه لیدل او چې څه تپوس یې کو مقه جواب به مې ولا ورکاو نو بیا جواب یې څه وی ته جادوګر حضور پاک ورته یو سړي ته تپوس وکړو وی زمونږ قافله چې د شام نه را روانه وه وی کم ځای وه ته چې په لاره تلې خوا بدلي دي که نه وی او بلکل وی ستاسو فلانکې قافله چې دا ته کومه یادی وی دا به نن ماښام راورسي سبا ماښامه پورې به راورسي پلانکي ځای کې را روانه ده سبا ماښام به راورسي بل ورته وی زمونږ پلانکې قافله کم ځای وه ابه دې م لیدي که نه وی او هم لیدې ده وی د هغوی نه پلانکي ځای کې چې زه پې تېرېدم یو خړ اوښ روغ شوي ورپسې ګرځېدل بل ورته وي زما قافله چې را روانه وه د قوم کم ځای ده وی پلانکي ځای کې د هغې نه یو زما براق تېرېده نو د هغه یو اوښ ویرېده نو را پرېوت خپۍ ماته شوه بل قوم ته وي زمونږ قافله هم را روانه وه وی ستا د قافلې پلانکي سړي سره ودرېدم زه یې نه لیدم ما لیدل نو هغه سره په اوښ په کوزه کې اوبه پرتې وې په جام کې نو مې ترې وڅښلې اوس واوره چې کومې وې چې سبا ماښام به راورسي قافله لیټ شوه رسول الله مبارک الله ته سوال وکړو یا الله ما خو دوی ته ویلي دي چې قافله به نن را رسي قافله خو رونه رسېده الله د انور بند کا چې هغې پورې د انور پرېو نه دي چې تر څو دا قافله نه را رسېدلې نور ادرې تر هغې پورې چې قافله مکې ته را دننه شوه نو نور بیا پرېوته بله قافله چې راله هغې نه چا تپوس وکړو هلکه تاسو نه چېته اوښ خو په لاره نور ورک شوي او که نه وي پلانکي ځای کې زمونږ یو خړ اوښ ورک شوی مونږ ورپسې ګرځېدو درېیمه چې راورسېد هغې نه یې تپوس وکړ نو هغې مته اقاله وی یاره اوښ زمونږ سم روان و ناګانه ویرېده او ګړپ شو چې پرې خپۍ ماته شوه څلورمه چې راله تپوس یې ترې وکړ هغه سړي نه هلکه تا سره چېته اوبه خو ده نه دي ضایع شوې یاره وي پلانکي ځای کې را روان و ما سره په جام کې اوبه وې وی چې مکتګې شوم اوبو ته مې لاس کړو نو اوبه نشته ما وی دا به توی شوي چې مې وکتل توی شوي هم نه وې ځکه چې کته مې وچاوه کته اوچه دی او توی شوي هم نه دی او لوښ هم سم پروت دی رسول الله مبارک ورته دا نماز کړی دی مخکې خو یې ویلي وکړ لیکن سره د هغې ونه منله وی دا ستا جادو دی ته ساحر او جادوګر یې په دغه میاشت کې د زبرګي په 28 تاریخ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا عظیم معجزه پیش شوې ده او الله قرآن کې فرمایي سبحان الذي اسرى بعبده هغه ذات د هر عیب نه پاک دی دا هغه وخت کې سبحان ویلی شي چې د تعجب خبره ای دا ډیره د تعجب خبره ده چې په ویښه نبی علیه السلام په دومره لږ ساعت کې دومره عظیم سفر کړی دی اسرا د شپې تلو ته و چې د شپې بوتلل وکړل الله پاک خپل بنده بوت عبد
نبی علیہ السلام صفت رسالت هم دی نبوت هم دی خو د رسالت او د نبوت د دواړو صفتونو موقوف علی عبدیت دی کامل بندا لیلان په د شپې په یو لږ ساعت کې تنویر تا کې طالبانو د تنکیر او تقلیل دپاره دی د مسجد حرام نه مسجد اقصا ته هغه جومات چې ډېر لرې دی د مکې نه لنوریه من آیاتنا موږ د خپل د قدرت نښې ښایو دې دپاره مو لېږلی دی د قدرت نښې ورته وښایو او ورته الله پاک پخولی انه السمیع البصیر نو دې میاشت کې بنابر راجح قول اگر کې لږ اختلاف شته د زبرګي په 20مه د پیغمبر مبارک د لوی سفر وشو او د هغې نه لږه موده پس بیا نبی علیه السلام مبارک مدینه منورې ته هجرت وکړ په دې بنیاد مې دا واقع درته